د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو ادارې د پالیسیو ریاست او مالیې وزارت په همغږۍ د کارکونکو د کړنو او اجراءاتو د ارزونې درې ورځنی روزنیز ورکشاپ ترسره شو. دغه روزنیز پروګرام په پرانیست غونډه کې د مالیې وزارت کفیل الحاج ملا محمد ناصر اخوند، د چارو ادارې د ملکی خدمتونو حقوقو او پالیسیو چارو رئیس سید محسود مخلص، د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د حقوقو او پالیسیو مرستیال الحاج ویس الدین ویس، د مالیې وزارت د بشري سرچینو رئیس مولوي احمد شاه شاکر او د اړوندو ادارو یو شمېر رئیسانو او کارکونکو ګډون کړی وو. د مالیې وزارت کفیل الحاج ملا محمد ناصر اخوند دغه روزنیز ورکشاپ په پرانیست غونډه کې د کارکونکو لپاره روزنیز ورکشاپونه ډیر مهم وبلل او ویل چې دغه شان روزنیز پروګرامونه د ټولو دولتي ادارو د کارکونکو او ولس لپاره ګټور تمامیږي. څوک چې کار کوي په یو کار کې لګیا وي، دا ضروري ده چې کس باید څوک ارزیابي کړي چې د دې دا کوم کار کې چې دی لګیا ده دا کار د ده زده ده که نه ده. دا چې د ده زده نه وي او دی پکې لګیا وي نو دا خو تاوان کوي، ده ته هم تاوان کوي، هغه ادارې ته هم تاوان کوي، هغه عامو خلکو چې موږ هغو ته خدمت وړاندې کوو هغو ته هم تاوان کوي. د چارو ادارې د ملکی خدمتونو حقوقو او پالیسیو چارو رئیس سید محسود مخلص وویل چې دغه روزنیز ورکشاپ د کارکونکو د ظرفیت لوړولو، د اجراءاتو د ګټورتوب او د یوې مسلکي او ځواب ویونکې ادارې د رامنځته کولو په موخه په لار اچول شوی دی. وقتی که مامور ارزیابی میشه، اداره مطمئن باید شود که ماموری که به یه اداره کار میکنه مطابق گزارش، پلان کار، لایحه وظایف و همچنان طرز سلوکش بررسی شود و اداره مطمئن شود. اگر ماموری که نمیتونه مطابق لایحه وظایف خود اجراات کنه، اداره حق داره که او را یا منفصل کنه یا با برنامه‌های آموزشی معرفی کنه. د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د حقوقو او پالیسیو مرستیال الحاج ویس الدین ویس ولسته د ښو خدمتونو وړاندې کول د دغه روزنیز پروګرام اساسي موخه یاد کړه او ډاډ یې څرګند کړ چې د ملکی خدمتونو اداره د کارکونکو د ظرفیت لوړولو په موخه له ټولو دولتي ادارو سره د هر ډول همکارۍ لپاره پوره چمتوالی لري. کله چې یو کارکونکی کاغذ جګپوړی کارکونکی اوسیږي او که ټیټ رتبه کارکونکی اوسیږي نو هغه د ځان لپاره یوه لایحه د وظایفو لري، نو مطابق د خپلې لایحې د وظایفو به دی ځان ته پلان جوړوي، گزارش به جوړوي او بله ورځ به هغه خپل مسؤل ته چې د هغه په سر باندې ټاکل شوی د جوابګو اوسي. د یادونې وړ ده چې په دغه درې ورځني روزنیز ورکشاپ کې د ملکی خدمتونو کارکونکو د اجراءاتو د ارزونې او د ضمیموي فورمونو په تړاو کارکونکو ته ټولیز معلومات وړاندې شول.